نو طالبانو ورونو کله مو چې د کاغذ په پاڼه لیکل ولیدل ویې ګورئ معلومات به درته وسي ځان نه طالبانو داسې خلک مه جوړوئ چې زه به یو مثال درته ویم طالبانو ورونو دا کتابونه نه دي هر کتاب چې ګوري سړي ته یو فکر ورکوي اوس مثلا د ایمنګ په مدرسه کې د تاسې د لویې دورې شاګردان چې دي درې استادان یو زه یم عبدالسلام شیخ صاحب د امام صاحب ایمنګ هر یو بیل بیل فکر ده دا که نه امام صاحب یو فکر درکوي زه بل فکر در کوم عبدالسلام شیخ صاحب بل فکر درکوي دا خو نسبت فکرونه نږدې دي که داسې څوک دي ولیده چې فکرونو منځ کې ډېر لوی بعد وو نو ته چې درې داسې استادانو سره وخت تېروې چې فکرونه یې بیخي ډېر بدل وي نو ته به یوه داسې جامع پالیسي مختاروي چې د درې واړو استادانو سره ژوند وکړلی سي ته داسې فکر وکړه چې اوس مثلا دما کتابخانې ته راننوځې طالبانو په زورګونو جلدونه کتابونه ایښي دي پکې څو جلدونه په زورګونو جلدونه نو د هر ملا به طالبانو یو فکر لري د هر کتاب چې چا جوړ کړی که بیل بیل فکر نو ته به اوس د دې ټولو علماو نه مجتمع او دا ټول مسلمانان تېر سوي قرآن او د حدیثو تشریح کړې ته به داسې یو جامع فکر جوړوي داسې یو جامع فکر به جوړوي طالبانو که نه چې د ټولو علما د اسلام په دایره کې راولي او که داسې فکر به جوړوي چې دا وباسه کافر دا کتاب ایسته واچو کافر دا ایسته واچو نو زه فکر کوم بیا ته طالبانو یو جامع سړی جوړ نه سولي دا سړی سره طالبانو دا امام غزالي څه ورته وایي په رب العالمین قسم طالبانو موسیقي ته حلاله وایي یو درس بیا دیدم درته وایم چې زړه مې ډېر ده که نه تا چې مخکې ویلې یو درس دیده بیا در تاسې ته زه وایم احیاء العلوم کې ده په موسیقي باندې یو بحث کړی خو مطلقه موسیقي نه موسیقي یو علم د طالبانو دی علمي راغلی ده په موسیقي باندې راغلی کم حالت کې دی جایزه بلي نو اوس طالبانو صحیح ده دا د تفرد ده د ټول اسلامي امت نه دا د تفرد ده اسلامي امت د سره دا خبر نه مني خو ځینې مني ته د مسلمان په حیث ځان نه آینده کې یو عالم جوړوي چې په افغانستان کې اوس دا د ما په کتابخانه کې ښایي موسیقي حلاله بلي دلته حدیث نه داسې استدلال کوي څوک حلاله بلي کافر یې بلي نو ته به داسې وایي چې ایسته یې واچو کافر ده که داسې یو پالیسي به جوړوي چې دته به داسې نوم ورکوي چې د اسلامي امت یو لوی محسن امام غزالي دا طالبانو ځان سره په ژوند کې داسې یو پالیسي جوړه کوي چې اسلامي امت پکې رانغښتی وي نو که داسې په دې خبرو باندې موږ هر څوک کافر کوو طالبانو بیا فکر نه کوم چې د دنیا کې ته لالو به تنها پاتې دا ټول علما به بیا څنګه وي تا سره نه پاتې کېږي طالبان فکر ته مو پام شته که نه داسې یو پالیسي بیا اوس دا کتابخانه کې چې ما سره څومره کتابونه ایښي دي دا ټول کتابونه د علماو کتابونه دي خیر ده که خبرې نه منم خو د اسلام په دایره کې به هغه علما زه راولم زر به طالبانو ځان نه متشددین نه جوړو چې یو چا باندې نعوذ بالله په علماو په علمي میدان کې د کفر فتوا وکړو تاسې چې د امام غزالي هم دغه بحث وګورئ من کتلی هم د احیاء العلوم کې بیا مې ټول ډېر ښه مفهرس کړی ده بیا انشاءالله یو درس مې چې اراده مې د تاسې ته وایم چې په اصلي هدف مو پوه کړم چې څه وایي دی دا اوس څنګه خبره ده دا مطلب یې څه دی